السلام علیکم ګرانو دوستانو. راتلونکي 2023م کال د کرکټ په نړۍ کې مهم کال دی. د راتلونکي کال په جریان کې دوه مهم ټورنمنټونه د کرکټ په نړۍ کې په لاره دي، لکه اسیا جام او د 500 ورځو لوبو نړیوال جام. آیا فکر کوئ چې افغان کرکټ بورډ کې به د راتلونکو دې دوو سترو ټورنمنټونو ته سر له اوسه کم چمتووالی روان وي؟ یا له دوی سره به په دې اړه یو فکر وي؟ که چیرې په دې اداره کې رښتیا هم وړ او مسلکي کسان په دنده وه، نو سر له اوسه به دې راتلونکو سترو سیالیو ته د لوبغاړو پر چمتووالي کار پیل کړي. دا ډیره سخته دنده نه ده، بلکې یو اراده او یو څه زحمت غواړي. دا دوه ستر ټورنمنټونه د روان کال په سپټمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې ترسره کیږي او دواړه د آسیایي وادونو په کوربتوب ترسره کیږي. د آسیا جام کوربتوب د پاکستان په غاړه دی او د نړیوال 500 ورځ جام کوربتوب د هند په غاړه دی. زه دا باور لرم که افغان لوبډله په وخت سره دې سیالیو ته ښه چمتووالی ونیسي، نو ښه نتیجه به هم ورکړي، او که ښه چمتووالی ونه نیسي نو د تیر نړیوال جام په څیر وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.